سلامونه او نیکې پیرزوینې درنو لیدونکو ټولو ته هرکلی وایم خدای دې وکړي چې ښه د افغانستان تکړه لیکوال ژورنالیست تاسو ټول یې پیژنئ ځکه نږدې راسره ناست جعفرهان صاحب له امریکې انګلستان ته راغلی او څو شېبې او څو ورځې دلته له ملګرو سره تېرې کړي له خپلې کورنۍ سره یې تېرې کړي نن موږ ته په لاس راغلی روحان صاحب تا ته په پیل کې هرکلی وایم انګلستان ته په خیر راغلی ډېره مننه خلیل صاحب کور ودان زه هم مننه کوم او دا ژوند لنډ دی نو هغه دم غنیمت سړی باید وبولي چې 5 دقیقې مخکې ادا کېږي ښه ده چې سړی یار او عزیز او کورنۍ غړو سره وخت تېر کړي نو زه ډېر خوشحال یم چې تاسو مې ولیدلې ډېره موده وروسته څو کاله وروسته جلال آباد کې مو آخر ځل لیدلي و نو بس چې ژوند وي دیدن کېږي ملاقات کېږي او تاسو ډېر مهربان یاست نور ملګري مشتاق لالا او نور ملګري چې دلته ټول ناست دي ستاسو د کور ودان زه ډېر خوشحال یم خوشبخت یم چې په ژوند کې ښه دوستان او ښه یاران لرم ډېره مننه هان صاحب مبالغه نه ده زما په څېر ډېری هغه ژورنالیستان چې په ورزشي برخه کې د ورزشي خبریال په توګه اوس نن سبا خلک هغه پیژني هغه تر ډېره پورې له تا نه متاثره دي له تا غوندې له نورو ملګرو نه چې هغوی په دې برخه کې یو څو قدمه مخکې اخیستي دي او ډېرې ښه اخیستي دي نو اکثره درنه متاثره دي چې هغې له ډلې یو زه هم یم لومړنۍ یو پوښتنه دا ده چې انګلستان ته د سفر څنګه و تر دې دمه الحمدلله زه خو ډېر یو مثبت فکر لرم همیشه ما نن غروال صاحب ته مو ویل غروال صاحب نه ډېره مننه ټوله ورځ د بیچاره ما سره ورځ تېره کړه او ډېر کم وخت کې ډېر ښه پلانونه مې ولي و چېرته لاړ شو دا چې چېرته تللي وو دا به بیا زه خپله ووایم تا ته نه وایم غروال صاحب نازه چې ونه وایي چې رازونه مه افشا کوه یو شینه خبره لارډ سټیډیم ته تللي وو او هغه خو باید لاړ شو نو وخت ډېر کم و زموږ سره البته خو کارونه ډېر وو او الحمدلله ډېر ملګري دوستان مې ولیدل تاسو غوندې چې کلونه مو نه ولیدلي وم لیدل په نور ملګرو دوستانو سره مو ډېر ښه وخت تېر کړ زه خو 2000 مخکې م راغلی وم انګلینډ ته یو خو 2019 کې نړیوال جام کې راغلی وم چې ډېر مصروف ژوند و هغه نه مخکې م راغلی وم خو دا ځل چې راغلم لږ داسې هغه اجتماعي ژوند د ملګرو سره ناسته ولاړه د کورنۍ د غړو سره لږ نورو ښارونو ته م وګرځېدم لږ وخت و ما سره چې زه وګورم چې دلته ژوند څنګه دی په امریکا کې ژوند څنګه روان دی دا پوښتنه کوم زما پوښتنه یو ښه تصور مې په ذهن کې ده او د ډېرو خوږو خاطرو سره بېرته ګرځم انشاءالله ما یو څه اشاره دې ورته وکړه ما پوښتنه بله دا ده تېر ځل چې راغلی و انګلستان ته فکر کوم چې د 2019 نړیوال جام و په هغه جام کې چې له بدبخته افغان لوبډلې او مینوالو لپاره اوس هم ترخې خاطرې دي زه چې کله انګلستان ته په هماغه کال کې راغلم تر دا اوسه پورې موږ ته ملګري هغه شیبې یادوي هغه خاطرې او کیسې دوستانو وکړې دا ځل چې راغلی کرکټ اړوند کیسه نه ده نه کرکټ خو موږ سره تړلې مسله ده تاسو د کرکټ یو اړخ یاست غروال صاحب مشتاق نور ملګري لاوش ته لاړو او هغه د سفر یوه برخه همدغه وه چې زه دا تاریخي کور وګورم د کرکټ انشاءالله بیا به خپل هغه خپله مشاهده او خپل هغه نظریات هغه شیان به بیا وروسته لیکم تصویرونه مو واخیستل نو رسمي سفر نه و شخصي سفر و او لږ مو ځان ته او ملګرو ته وخت ورکړه دا واري کرکټ د دنیا نه لږ لرې کومو ښارونو ته تللی انګلستان خو تاریخي ملک ده په هر لحاظ په ټوله کې برطانیه فکر کوم چې ته د انګلستان نه بهر نه یې وتلی یوازې د انګلستان اړوند ښارونو کې پاتې شوی کومو ښارونو ته لاړې ما د یو څه ویډیو م ولیدله چې په ریډینګ کې د افغان او انګلیس څه کیسه کوله تېر ځل چې راغلی وم ځینو ښارونو ته لاړم منچستر ته لاړم چې یو مشهور ښار دی هلته د منچستر فوټبال ټیم سره زه اشنا یم ماته جالبه وه مانچستر سیټي او مانچستر یونایټډ هماغه چې زموږ میچ پکې و نو دا زه نه پوهېږم دا یونایټډ دا د فوټبال ټیمونه خو دي خو زه منچستر ښار ته تللی او لیډینګ ته تللي وو ساوثهمپټن ته تللي وو دا وارې چې راغلم د لندن چارچاپېره وګرځېدم یو بل ښار ته لاړو بریسټول ته چې دلته مې تره زوی اوسېږي د هغه څنګ ته لاړم ډېر په ریډینګ کې پاتې شوم د چارچاپېره دا د لندن شاوخوا علاقې چې دا نومونو سره ډېر اشنا نه یم خو وګرځېدم نوي شیان زما لپاره وو مثلا یو شی چې نوی و
د دې دغه د ځمکې په تل کې انډرګراونډ دا شیان چې وایي دا هلته په امریکا کې نشته. نو دا ډېر سهولت دی د انسانانو لپاره په دې وطن کې، خو لږ قیمت یې لږ زیات دی، ټکټ یې لږ ټیک دی. د بسونو هغه مې انجوای کړه چې بس کې ته هر سټاپ ته ځې، دا زما لپاره جالبه وه. نو لږ وګرځېدم ډېر، خو دننه د لندن شاوخوا کې وګرځېدم، ډېر لږ لاندې. د انګلستان د سفر په هکله به خبرې کوو. وروستی سفر د زما له انده د کرکټ اړوند چې و استرالیا ته و، T20 ورلډ کپ ته تللی وي. هلته هم افغان لوبډلې هغه کم ډول چې د کرکټ د مینوالو تمه وه ډېرې ښې لاسته راوړنې نه وې. ستا سفر څنګه و؟ ته پکې څه وایې؟ څه دې پکې ولیدل نه وي چې مینوالو ته دې نه دي ویلي؟ که موږ ته یې ووایي. اصلا د هغو لوبو خوند خو باران یوړ که نه، بارانونه ډېر وشول. هغه یوه لوبه داسې ټیمونه وو چې افغانستان فکر کوو چې دا لوبې به ګټي، لکه یو د نیوزیلینډ ایرلینډ سره لوبه وه چې موږ همیشه د هغوی نه اکثریت لوبې ګټلې دي. د نیوزیلینډ په اړه همداسې ویل کېده چې شاید افغانستان ورسره ښه لوبه وکړي، خو په دې دواړو لوبو کې باران وشو. خو زما لپاره جالبه پکې دا وه چې ما تصور نه کوو چې هلته به دومره ډېر افغانان وي، ځکه استرالیا بیخي د دنیا یو بل کونج کې بر اعظم دی، هملته دی که نه. خو هلته چې دا د افغانان مې ولیده، بالخصوص دغه په وطن کې چې دا شرایط راغلل د 2021 کال نه وروسته جمهوریت سقوط شو، ډېر افغانان مهاجر شول. نو یو شمېر افغانان هلته مهاجر شوي وو. نو هغوی لپاره هم دا نړیوال جام داسې و لکه د یوه غټه میله چې خفګان د وطن نه چې ته راوځي، مسافري سخته ده، بیا چې داسې یو حالاتو کې راوځي چې ستا نه هر څه پاتې کېږي، فقط فکر دا در سره چې دا ژوند سر د ژوندی راوباسې. نو ډېر افغانان هلته دغسې راغلي وو. زه چې هلته لاړم، پورته چې لاړم، یعنې یو تصور دا دی په افغانستان کې چې دا کرکټ د پښتنو لوبه ده او اکثرت مینوال یې پښتانه دي چې په دې باندې نه غږېږو. البته ما په هغه خپل کرکټ کتاب تاریخ کتاب کې په دې باندې تفصیلي خبرې کړي دي. خو پورت کې ما چې ولیدل هزاره وطن مال، ما دومره ډېر ولیدل چې زه حیران پاتې شوم، که نه هلته هزاره وطن مال ډېر دي. نو ما چې هغوی ته وویل چې کرکټ سره اشنا یې، کرکټ کوئ، اکثرت نه پوهېدل، خو دې ته خوشحاله و چې د افغانستان ټیم راغلی دی، استرالیا ته راغلی دی په نړیوال جام کې، په داسې یو حالت کې چې دنیا افغانستان ته شا اړولې ده او افغانستان یې هېر کړی دی. دغه لوبغاړي راځي د دنیا مخې ته درېږي، سترګو ته درېږي، افغانستان بیا ور یادوي چې موږ ژوندي یو، موږ یو، زموږ هیلې ژوندۍ دي، زموږ امیدونه ژوندي دي، موږ یو، موږ به بیا مبارزه کوو، دا وطن به بیا راپاڅېږي، دا وطن به بیا جوړېږي او دا وطن به کوشش کوي چې د سیالانو سره سیال شي. نو هغه د مبارزې انګیزه، د افغانانو د یووالي انګیزه، دا یو اړخ دی د نړیوال جام، او د لوبغاړو هغه مثبته روحیه بل اړخ زما لپاره. ځکه په 2019 نړیوال جام کې ځینې مسایل د لوبغاړو په منځ کې روحیه ډېره مثبته نه وه، مګر په دې نړیوال جام کې هر لوبغاړي سره چې ته غږېدې روحیه یې ډېره عالي وه، مثبته وه، او د دوی ټول فکر او تمرکز په دې باندې و چې که موږ یوه لوبه وګټو په نړیوال جام کې، نو هلته افغانستان کې به چې کوم خلک به د شرایطو ځپلي دي، د حالاتو ځپلي، هغوی به ډېر خوشحاله شي. نو ډېره ښه تجربه وه، ډېر ښه سفر و، هم زما لپاره، هم د یو افغان په توګه چې زه لاړم او د یو داسې چا په توګه چې کرکټ تعقیبوم، کرکټ باندې فکر کوم، د افغانستان باندې فکر کوم. نو زه ډېر خوشحاله وم د دې ټول ماحول نه، او افغانان ته ډېر خوشحاله وو. زه د هغوی په لیدو ډېر خوشحالېدم. کله چې په دې ملبورن کې لوبه وه، باران وشو، لوبه ونه شوه، ما هلته ډېرې کورنۍ ولیدلې، ښځې، نجونې، د ماشومانو په لاسونو یې نګریزې ایښې وې، سترګې تورې کړې وې، خالونه یې ایښي وو، ګنډ افغانۍ جامې، یعنې تا داسې فکر کوو چې ته په وطن کې یو ډېر غټ اختر او غټه میله ده او دوی راغلي چې دغه میله تجلیل کړي. نو هغه په عمومي ډول یو ډېر ښه مثبت سفر و، او موږ هم ډېر کوشش وکړو چې د افغانستان یو مثبت سفر، مثبت تصویر له دې لارې افغانستان ته او د افغانستان د لارې نړۍ ته وښیو. ښه سفر و، زه خوشحاله یم په هغه سفر باندې. یو بل هم دغسې سفر را روان ده. په لومړي ځل افغان لوبډله د پاکستان پر وړاندې لوبلړۍ کوي. میچونه خو یې ډېر کړي دي، خو دا لوبلړۍ چې ده اوله ده. د دې نه وړاندې افغانستان او پاکستان دغسې سیریز نه ده لوبولی. 20 ورځې هم ده په دوبۍ کې هم ده. د افغان لوبډلې او د پاکستاني لوبډلې د افغانستان او د پاکستان میچونو کې له بده بخته به ووایو که هر خلک ورته ګوري جنجالونه او لانجې کیسې ډېرې دي، خو زه یو شي ته چې پکې ګورم، که را روان وخت کې د افغان کرکټ لپاره یو ښه مارکیټینګ کېدی شي د پاکستان او افغانستان میچونه، چې یو دی یو مثبت اړخ ده.
دغه لوبلړۍ ته ستا له نظره په کوم ان ګوري او څنګه به وي د افغانستان او د پاکستان دغه میچونه؟ دا ځل به افغان لوبډله وکړي چې پاکستان نه کوم میچ وګټي؟ دلته زما په نظر څو خبرې دي. یوه خبره خو دا ده چې د افغانستان د اوسنی وضعیت چې دی، بالخصوص د افغانستان د کرکټ اوسنی وضعیت چې دی، په دې اوسني وضعیت کې د افغانستان لپاره لوبې ډېرې مهمې دي، نړیوالې لوبې. حتی که اماراتو سره موږ هم لوبې وکړې خو هغه د افغانستان کرکټ یاد شو. آی سی سی هغه لوبې نوټ کړلې، دنیاوالو ولیدلې دا لوبې، مینوالو ولیدلې. په اوسني وخت کې د پاکستان غوندې یو ټیم سره نړیواله لوبه کول، سیریز کول، دا ډېره مهمه ده د افغانستان له نظره چې دغه لوبو ته سړی وګوري. په مارچ کې په دغه څو ورځو کې د کرکټ د نړیوالې شورا کلنۍ غونډه ده او په هغې غونډه کې افغانستان د اجنډا مهمه برخه ده چې اوسنیو شرایطو ته په کتو په افغانستان کې چې کوم نظام حاکم دی دې ته په کتو افغانستان سره د کرکټ نړیواله شورا څه وکړي. نو د دې پلوه هم چې په داسې د دې غونډې په درشل کې ته پاکستان سره لوبه کوي، نو دا په خپله د نړیوالې شورا په ذهن کې دا خبره بیا ورتازه کول دي چې افغانستان داسې استعداد لري چې تازه راغوړېدلی دی، مګر پاکستان خو دې چې د نړیوالو سیالیو قهرمان ټیم پاتې شوی دی، بالخصوص شل وریځو کې دوی سره لوبه کول دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده. بله مهمه خبره په دې کې دا ده چې د افغانستان کرکټ د شلو اورونو یو متخصص ټیم بلل کېږي. زمونږ دا اوس د پاکستان په سوپر لیګ کې اکثره لوبغاړي زمونږ لوبېږي، آی پی ایل کې ولوبېدل. د دنیا داسې لیګ نشته چې په هغه کې افغان لوبغاړي نه لوبېږي. دا ټول لیګونه تجارتي دي، د شلو اورونو دي. که افغانستان د پاکستان د لوبو د ګټلو ډېر چانس لري، هغه به د شلو اورونو په لوبو کې. نو زه مطمئن یم چې افغانستان خو به یوه لوبه ګټي، خو دا دوه نورې لوبې به داسې وي چې معمولي د کپټان او یا د یو مهم لوبغاړي یوه وړه تېروتنه به د بل ټیم د بري سبب کېږي. زه دا خو هغه تخنیکي اړخ دی. د مارکېټ له پلوه په اماراتو کې ډېر افغانان اوسېږي، پاکستانیان تر افغانانو ډېر اوسېږي، د هندوستان خلک تر هغوی ډېر اوسېږي، د بنګلادیش او سریلانکا خلک ډېر اوسېږي. هلته دغه مارکېټ او د لیبر دا فورس دا مسایل دا نور خلک کوي. زمونږ د شلو اورونو لوبغاړي په سریلانکا کې هم لوبېدلي دي، په بنګلادیش کې هم لوبېدلي دي، په هند کې هم لوبېدلي دي، په پاکستان کې هم لوبېدلي دي، په دې لیګونو کې. نو دوی له دې پلوه هم خپل مینوال لري. نو زه مطمئن یم چې د پاکستان او افغانستان په لوبې کې به ډېر افغانان به هم راځي، خو د نورو هېوادونو افغان مینوال به هم راځي. د مارکېټ له پلوه د مینوال له پلوه به دا ډېرې جالبې دي. وبخه زمونږ په بګراوند کې به میوزیک هم غږېږي، مینوال به هم غږېږي، یاران دوستان هوټل کې ناستې وره کیسه به وي. زه مشکل نه لرم، خو چې که ته دا خپرې کاپي رایټ د باندې را نه شي چې بګراوند کې د میوزیک دی، نو د دې هم وړاندې نه مو ویلې چې هغه په بګراوند کې ده، مونږ استفاده ترې نه کوو. دغه خبره دې وکړه د افغانستان او د پاکستان د میچونو اول ته په مارچ کې یوه مهمه غونډه را روانه ده د افغانستان کرکټ په تړاو. په لنډه کې په دې نظر واچوه څه به کېږي؟ مینوال اکثره په دې تشویش کې دي. آف د ریکارډ معلومات دا دي چې د کرکټ د نړیوالې شورا استازو د افغانستان ځینو مقاماتو سره لیده کاته کړي دي. زه نه غواړم ډېر جزئیات ورکړم، او هغه مجلس ښه و. مجلس په دې معنا ښه و چې دوی ورته هغه خپل مشکلات بیان کړي دي چې مثلا افغانستان داسې وضعیت کې دی چې اقتصاد یې ځپل شوی دی، نړیوالو سره روابط نه لري، دا ډېر مسایل نور دي. نو که په دې وخت کې کرکټ نړیواله شورا هم افغانستان ته یو ګزار ورکړي، نو دا خو مرسته نه شوه. بله خبره دا ده چې که تاسو د افغانستان کرکټ بندوئ، نو که حاکم نظام نجونو باندې مکتبونه بند کړي دي او ته پرې هلکانو کرکټ بندوي، خو تا هم یو حق واخیست د لوبغاړو. کرکټ د افغانانو لپاره لوبه نه ده، د افغانانو لپاره یوه هیله ده، یو امید دی، او د آینده لپاره د رڼا یو څرک دی، د سباوون یو څرک دی. زه هیله من یم چې د کرکټ نړیواله شورا دغه ټول مسایل په پام کې ونیسي او داسې یوه پرېکړه ونه کړي چې د افغانستان کرکټ بېرته شاته لاړ شي. لکه د افغانستان کې ډېر مسایل بېرته شاته لاړل، چې د افغانستان کرکټ شاته لاړ نه شي. او په دې هیله چې کرکټ نړیواله شورا هماغسې چې دوی دعوه کوي چې د افغانستان کرکټ زموږ لپاره هم یوه غټه لاسته راوړنه ده، په دې هیله چې دوی هغه خپله لاسته راوړنه هم وساتي او د افغانستان کرکټ هم وساتي. نو هیله من یم چې داسې کومه بده پرېکړه ونه شي د افغانستان د کرکټ په خلاف. په همدې هیله د انګلستان یا د برطانیې او د امریکا
په ملکونو کې د افغانانو ژوند څنګه پرتله کوي؟ تا خو دواړه ملکونه لیدلي، په امریکا کې ډېر اوسېدلی او دلته لږ ګرځېدلی، بیا هم هغه پرتله نه څنګه کوي؟ ډېر عمومي سوال دی، خو زه به د خپلې تجربې په اساس وغږېږم. طبیعي ده چې هېڅ کله هم دا دوه هېوادونه سره ډېر د مقایسې وړ نه دي. دا هېواد به خپلې ښېګڼې لري او هغه هېواد به خپلې ښېګڼې لري. خو امریکا یو ډېر غټ هېواد دی، نفوس په حساب باندې شاوخوا 330 میلیونه نفوس لري، او انګلینډ کې چې اوسېږي تاسې 15 میلیونه نفوس. دا د نفوس له پلوه هم ډېر وړوکی ملک دی، د مساحت له پلوه هم ډېر وړوکی ملک دی، د کاروبار د چانسونو له پلوه هم ډېر کم وړوکی ملک دی. برعکس بیا دا شان په هلته نشته. هلته امریکا ته د مهاجرینو وطن هم ویل کېږي او هلته مهاجرین ډېر راځي، زر جذب کېږي. دا اوس په د تحقیق پروګرام کې یو شاوخوا 100,000 خلک راغلل، خو ښکاري پکې نه چې چېرته لاړل که نه. زه فکر کوم 10-12 برطانیې مو ویستل، خو دلته ښکاري. ته چې ټرین سټیشن ته لاړ شې، یو افغان ګورې، یو دوکان ته لاړ شې، دا اوس چې غږېږو پښتو سندره روانه ده زموږ بهرام که نه. نو دلته دغه حس ډېر دی نسبت امریکا. که امریکا ډېر پراخ دی، افغانان پکې زیات دي. په کوم ایالت کې چې زه اوسېږم، په ورجینیا کې د افغانستان د سفارت د ارقامو له مخې، البته 2-3 کاله مخکې ارقام دي، وایي د 90,000 پورې افغانان دلته اوسېږي، چې بیخي یو غټ ارقام دي که نه. خو خواره واره دي. لکه دلته یوه سیمه ده د ساوت هال په نامه باندې، چې هلته ننوځې تا ته د وطن حس درکول کېږي. د پاکستان خلک پکې ګوري، د افغانستان خلک پکې ګوري، جومات پکې ګوري، د سړک په غاړه کې چولې خرڅېږي، لکه سمبوسې، پکوړې، د درختونو دکان. دا هغه شیان دي چې زه په جلال آباد کې لوی شوی یم، لکه ما ته هغه د جلال آباد حس هغه یادونه تازه کوي. دا شی بیا هلته نشته. هلته دا مارکیټونه شته، خو په دې شکل نشته. جوماتونه شته، خو په دې شکل نشته. او د افغانانو، د پاکستانیانو، د نورو اقلیتونو کمیونټیان یا دا ټوله نشته، خو په دې شکل نشته. د اجتماعي اړخه زه فکر کوم چې انګلینډ لږ وړوکی دی، خو افغانان سره نږدې دي او هلته افغانان ډېر دي، خواره واره پراته دي. نور نو هڅه کوو چې هلته تر خپلې وسې افغانان سره راټول شي په دې مناسبتي ورځو کې، په ملي ورځو کې، په اخترونو کې، په روژو کې، په دې مسایلو کې راشه درشه شته. خو امریکا یو غټ ملک دی او انګلینډ نسبتاً همدغسې د پلوه مقایسه نشي کېدای. همدغسې ده، کیسې هم ډېرې دي، خبرې هم ډېرې دي. دغلته ملګري دسترخوان ته ګوري. آخري پوښتنه کوم، کرکټ اړوند دی کوم، ډېر سفرونه دې وکړه د کرکټ اړوند، کومه خوږه خاطره چې ترېنه لري او کومه ترخه خاطره لري چې اور وخت دې ځوروي او خوږه چې یادوي بېرته دې ډېر خوشحاله کوي؟ کله چې په 2019 کال کې پاکستان لوبه وګټله د افغانستان نه، نو زه 2 ورځو پورې هغه وم، یو رقم چې هغه سړی کله ناکله ګنګس شي که نه، شي باندې ډېر تمرکز نه شي کولی. دا خبره مې چاته نه ده کړې. نو ډېر خفه وم، نهایتاً ډېر خفګان. او زه خپله دا ډایري خاطرې م لیکم. ما هغه حالت، هغه ټول شیان مې بیا وروسته ولیکل. په جزئیاتو نه ځم، خو د خفګان ورځ زما لپاره هغه ډېره بده ورځ وه. ځان ته م خفه وم، هغه افغانان چې راغلي وو د افغانستان هغه کرکټ ټیم ته، هغه داسې وضعیت و کېدای شي په دې لوبې په ګټلو باندې زموږ په وطن کې د اتحاد او اتفاق یوه بله څپه راپارېدلې وه. دا کرکټ هغه وخت کې موږ ته کرکټ نه و، بیخي یو بل شی و چې دا یو بل بحث دی، بیا انشاءالله بل وخت به که ژوندي وو په دې باندې به وغږېږو. دا هغه بده خاطرې بولئ که هر څه بولئ، او خوږه خاطره زه چې هر کله هر چېرته تللی یم او د خپل افغانان ګورم چې په نړیوالو میدانونو کې درېږي او دوی د خپل وطن د بیرغ سره، د وطن د ښه یاد سره، ملي سرود سره، او افغانان د خوشحالۍ اوښکې تویوي، او ته هلته دا احساس کوي چې صحیح ده، موږ به په ډېرو برخو کې شاته یو، خو بیا هم یو شی شته چې موږ پې افتخار کولی شو، موږ پې ښه یادېدلی شو، موږ پې راټولېدلی شو او موږ دنیا ته ښودلی شو. که په نورو برخو کې هم دغسې چانس موږ ته راکړل شي، موږ دومره استعدادونه لرو چې تر دې ځای ورسېږو. نو دا مې همیشه خوږه خاطرې یو زه چې دا ګورم خوشحالېږم او هیله لرم، دعا کوم چې دا همدغسې دا تسلسل همدغسې وساتل شي. ډېره مننه هانس، مننه له ټولو لیدونکو مننه کوو او کورم ودان انشاءالله بیا به راځو او بیا به سره غږېږو. ډېره مننه.